سلامونه دوستانو ملګرو، تاسو څنګه یې؟ دا وخت تاسو کتلی شئ یو ځل بیا عبدالولي خان ټریولر. ټول اول خو تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ او زما دا ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ. تاسو کتلی شئ اوس دا بیک ګراوند چې تاسو کوم ګورئ که نه، زه په عرب اماراتو کې یم او تاسو به په عرب اماراتو کې دوبۍ، ابودابي او دا چې کوم ښار دا بلډینګونه به م ډېر کتلي. اوس داسې یو ځای ته راغلی یم چې دې ته وایي فجیره، او په دې کې هغه چې کومه زندګي ده، مطلب کوم هغه کلیواله زندګي چې ورته وایي، او دا غرونه او ونې بوټې او دا شیزونه هلته کې ډېر زیات دي. نو زه به تاسو ته چې کوم دی په دې ویډیو کې ښایم د دوی چې کوم هغه ښکلي مطلب دا دی چې کلیوال ځایونه ده. تاسو کتلی چې دا ګټې دي، دا غټه غټې ده او د هغې نه علاوه د ښکلي پانډونه غونده کې دي. نو دلته کې زه یم دا چې کوم زما ټریپ دی دا ما دوبۍ نه شروع کړی دی. دوبۍ نه زه را روان یم فجیرې ته. فجیره به ایکسپلور کوم. په دې کې یو جومات دی ډېر تاریخي، 1570 کاله زوړ جومات دی. لاندې دی زه ورځم تاسو ته ښیم دا. او د هغې نه علاوه دلته کې نور چې کوم ښایسته ښایسته ځایونه دي په دې فجیره کې، نو هغه هم تاسو ته ښیم. او که پښتون راته میلاو شو نو هغې سره هم ګپ لګوو. او باقي دا دی چې تاسو ته به دا ټوله علاقه ښیم. او پښتون په فجیره عرب اماراتو کې یو پښتون دا دی موږ سره دی، د دې نوم دی اظهار. نو تاسو څنګه جی دا فجیره ته راغلی، څه کامنټس ورکوئ؟ بالکل دا ډېر ښکلی ځای دی. دوبۍ هم تاسو ولیده؟ بالکل دوبۍ اوس دې باره کې څه کامنټس دي ستاسو؟ بالکل داسې ځای دی لکه پاکستان چې څنګه نیچرلي جوړ شوی دی، قدرتي شانګلې شان ته دی. ګوره دا شانګلې دی ښه، سوات شانګله شاته ده. وګورئ تاسو دا وادي کتلی شئ، غرونه هم دي او غټ غټ کمرې دي او ځایونه جوړ شوي دي، دا ونې لګېدل دي، دا سمندر دی. مزه کوي که نه؟ مزه کوي ډېره. بس نور مخکې ځو که نه، بیا به هلته کې تاسو نور هم چې کوم دی کامنټس واخلئ. زه اوس د جومات ته راغلم. دلته یو جومات دی د غر نه لاندې. د دې جومات نوم دی مسجد البدیه. مسجد البدیه. دا مسجد چې کوم دی د خاص خبره ده چې د 1570 کاله زوړ دی. وړوکی غونده کې مسجد دی. ما په خیال کې یو 50 کسان پکې لمونځ کولی شي. خو دا دی چې ښکلی ډېر دی، ارکیټیکچر یې ډېر زوړ دی. نو دې ته دننه ورځو، دلته تاسو ته ښیم چې څنګه ځای دی دا. ښه څوک ته چې دې حوالې سره څه خبره کوې، ما ته بالکل منظوره ده وروره. تا باندې دې شک شوبه نه شم کولی. څلور لکان نور میلاو شو دلته په دې فجیره کې. وروره ستا نوم څه دی؟ د کوم ځای د خیره؟ د خوست یې. او ته د کوم ځای؟ تاسو ټول د خوست یې وئ. وروره هلته څه کار کوئ؟ ها نو دلته په دې عرب اماراتو کې خوشحاله یې وئ که خفه یې وئ؟ ته څه وایې وروره؟ بس مونږ هغه یو چې ګزارات وکړي نو مجبوري ده چا کې سترګې دې چاته دي؟ سترګې مو حالات دې چاته وړي. ها نور څه وایې څنګه چل دی؟ بس زندګي ده روانه ده که نه. بس هغه خلک دا ژوند دی کمزورتیاوې
دا راته وایي د عرب اماراتو کې پیسې شته که نه خلک وایي دوبۍ ده او دا او هغه پیسې په همت دي قیمت دي همت چې ولې پیسې به لاس ولګي همت ونه کې دوبۍ ډېره مهرباني ډېره مهرباني ویډیو به یوټیوب کې راځي ښه د فجیره ښار ته رادننه شوم او دا جومات شاته تاسو کتی شئ دې ته وایي د شیخ زید ګرانډ جومات په فجیره کې او ډېر یو ښکلی او ډېر غټ جومات دی او زما په خیال چې دا چې کوم دوی دا ډیزاین جوړ کړی دی نو دا د ترکي کې یو بلو موسک ورته وایي د هغې نه را کاپي کړی دی او داسې یو قسم د خو ډېر غټ جومات دی د هغې نه هم ډېر غټ دی نو دننه هم بوځم اوس دا تاسو ته ښیم دننه دا جومات ته چې څنګه جومات دی دا خو ډېر مزدار دی او د ټولو نه انټرسټینګ خبره دا ده چې بالکل لکه دا ښار تاسو شاته کتلی شئ دا ښار دی د ټول ښار ښکاري او ښار ته بالکل مطلب د ښار په منځ کې دا جومات جوړ دی نو دا یو انتهایی اوس د لایټینګ ته وګورئ د جومات ته دننه راغلم د فجیره چې کوم ګرانډ جومات دی د شیخ زید والا ډېر ښکلی او ډېر مزیدار جومات دی تاسو کتلی شئ د ډیزاین یې ډېر ښکلی دی او په ترکي کې چې کوم جوماتونه دي هماغه شان جومات دی دا او تقریبا 30 زره په دې کې خلک یو ځل لمونځ کولی شي ډېر ښکلی دی مطلب دا صرف د مانځه والا ایریا ده چې ډېره غټه ده او نور بهر هم ډېر غټ جومات دی ډېره مزیدار جومات دی جوړ کړی فجیره کې ټول ورځ وګرځېدو والله ډېر ښکلي ښکلي ځایونه مو وکتل لکه مطلب دا غرونه شو سمندر شو بیچز وغیره ډېر شینخالي پکې ډېره ده بیا ښار ته رالو په ښار کې ما جومات وکتو هغې نه بعد اخره کې د رسټورنټ ته راغلو دلته م روټۍ وخوړه ډېره مزه یې وکړه د پښتنو خوراکونه هم لږې بړیانې مړیانې او د هر قسم څیزونه میلاویږي مازغه دلته ساجد روډ سره میلاو شو یاره د دوی تعلق دی د شانګلې ضلع شانګله خیبر پښتونخوا او دا دعوت هم د دوی طرف نه ډېره زیاته شکریا ادا کوو ډېره مننه کوم